تاسو ته پته ده چې په دې مدارسو کې دستاربندۍ شروع دي. نو په دې دستاربندو کې کله ناکله داسې یو موقع راشي که نه چې سړی که نم غواړي نو بې ساخته د هغه د سترګو نه اوښکې روانې شي او دی خامخا وجاړي. په دې کې داسې طالب علمان راشي اکثر چې د هغه سړی سوچ وکړي که نه نو د هغه د زړه سم ارې ارې شي. 2-3 ورځې مخکې په خیر المدارس کې ملتان کې دستاربندي وه او دستاربندۍ کې چې دی نو هغه چونکې قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه دستاربندۍ له هغې تشریف وړی نو دستاربندي هغې کوله هلکانو ته. نو په دې کې د ټولو نه مخکې یو بابا چې دی نو هغه یې راپاسو او د هغه بابا په باره کې هغې وویې په لوډ سپیکر باندې چې دا بابا دته به دستاربندي کېږي او دته به دا دستاربندي د زوی د وجې نه کېږي چونکې د زوی چې و نو هغه د اولانه تر دور حدیثه پورې دا په خیر المدارس کې طالب علم او په دور حدیث په کال هغه دومره د سبقونو احتیاط به کو چې زمانه د حدیث یو لفظ هم پاتې نشي. وی هغه په کمره کې نه پاتې کېده، استادانو نه اجازت اخیسته چې زه به دلته کې دارالحدیث کې پاتې کېږم او ورځ او شپه به دارالحدیث کې و. روټۍ چې در هغې له به صرف تله مطعم ته او صرف د قضای حاجت دپاره به ته بیا به راتو په دارالحدیث کې به ورځ او شپه ناست و. وی چې کله یو څو ورځې دستاربندۍ ته پاتې شوې د هغې نه یو څو ورځې مخکې دغه ضیاء الرحمن نوم و د هغه طالب علم هغه وفات شو. چې کله وفات شو نو د دستاربندۍ پر ورځ یې بوډا پلار راغلی و او هغه اعلان چې کله وشو هغه ته دستاربندي کوله نو کله چې ورته مولانا صاحب او ټولو استادانو هغه پټکې وتړه نو دکه ټایم کې بیا ټول استادان تقریبا هغې په سترګو کې اوښکې راغلې چې هغه به یو لته یو له او یو لاس به نیول او ښکلول به د استاد او ورته به څه وي چې زما دې زوی ګورې دلته کې دونه وخت تېر که دونه مدرسه کې وخت تېر کړی دی که د ده نه په دې دونه طالب علمۍ کې څه غلطي شوي نو زه د هغه د طرف نه ستاسو نه معافي غواړم. په طالب علمۍ کې وفات شوی د زوی او د هغه د طرف نه د ټولو استادانو نه معافي غواړي دا څونه د خفګان خبره ده. هغه له خو الله یو مرتبه ورکړه چې د طالب علمۍ په زندګۍ کې لاړه خو د دې پلار دپاره چې دا کومه لمحه ده که نه توبه داسې حالات نه دی الله هر انسان وساتي. ګوره دا ډېره سخته لمحه ده چې ته د یو زوی په دې انتظار چې 8 کاله تا مدرسې ته رالیږلی دی او د ده په سر باندې به پټکې تړلی شي او هغه خوشحالي به یوازې زه نه زه به خپل خاندان والم ټول بوزم او زه به خپل کلي والم ټول بوزم چې ما کم زوی وقف کړی و دین ته هغه نن فارغېږي او د هغه نن دستاربندي ده او هغه دستاربندۍ نه 2-3 ورځې مخکې هغه زوی ستا په ځوانۍ کې وفات شي او هغه دستار چې کوم د هغه د فضیلت و هغه تا ستا په سر باندې وتړلی شي دا ډېره ګورې سخته خبره ده. په دې دستاربندو کې دا موقع داسې راشي کله ناکله یو ماشوم داسې راشي چې د هغه دستاربندي پکې کېږي او چې راپایسئ نو په مایک باندې چې کم کس یي د هغه په باره کې ووایي چې دا ماشوم یتیم دی او دا ماشوم چې په کومه ورځ باندې پیدا شو په هغه ورځ باندې د والد صاحب وفات شوی دی. دا ماشوم دومره وړوکی و چې د والد صاحب وفات شوی دی نن د ناظره وکړه نن د حفظ وکړه په دې مدرسه کې دا حافظ شو او دا یتیم دی یتیم مور پې نه دومره محنت وکړو داسې حالات د چا د مور دومره په زړه کې ارماني د پلار یې دومره په زړه کې ارماني چې هغه دا زوی مدرسې ته راولي او داخلېږي خو چې کله د هغه د فراغت وخت راشي د دستاربندۍ وخت راشي نو هغه پلار چې ګمي هغه د دې دنیا نه تلي هغه مور د دې دنیا نه تلي هغه دستاربندي چې هغه کوي نو هغه تکلیف انسان نشي برداشت کولی چې دا سړي ته څونه تکلیف ورکوي.